بسم الله الرحمن الرحیم. نن به موږ تاسو په میننګ ټایپ کې رولز وایو. یعنی رولز هم تاسو یوز کوو کله چې موږ په یو اداره کې کار کوو او یا یو شرکت کې موږ کار کوو. هغه شرکت مثال ډېر رسمي ورځې راځي، فیسټیولې دي، لکه په اسلامي هېوادو کې رمضان ده، اختر ده، نور مراسم دي. هندوستان کې مثلا دیوالي ده، هولي ده. تاسو که چېرته په اروپایي هېوادو کې اوسېږئ هلته کرسمس ده، نورې رسمي ورځې دي. او دغه متنونه چې دي اکثره مثال موږ دغه متن هر دم سره موږ په کارېږي هر کال دغه مراسمو کې. مثال موږ 3 میاشتې 4 میاشتې یو کال وروسته دغه خط ختمني لیږو مثلا 50 کسانو ته. غواړو ټول ځایونو کې چینجز رانیسي، صرف دغه فیسټیول او څه شی موږ لیږو. اوس مثلا زه مالته تاسو ته یو خط دلته راوړی ده، دا چې ده مثلا دا د روزې میاشت کې موږ مثال انار ورکوو یا بله میوه ورکوو او کسټمر ته خط هم لیږو. مثلا که د وازین د کور ته خرڅوئ، اوتو ورکوئ، تلویزیون ورکوئ خپل کسټمر ته، خاص کسټمر ده. نو دا به څنګه موږ په افیس کې موږ کوو. نو راځو میلینګ ټایپ ته. راځو دلته اول چې ده سلیکټ ریسیپینټ، دې باندې دا موږ کلیک کوو او یوز ان ایگزسټینګ لیست باندې کلیک کوو. خپل کوم خاص کسټمر چې هغه لیست موږ بیا د اول نه جوړ کړو چې دغه میاشت کې موږ دغه کسټمرو ته موږ دغه هم خط لیږو او موږ چېږو دغه لوازم لیږو. دغه به تاسو اول نه دټه کې راځم ډسکټاپ ته او دلته به خپل هغه کسټمر فایل زه اوپن کړم. کله چې دا اوپن کړې نو دلته موږ پوښتنه کوي کوم شیټ کې ده. ورته شیټ 1 کې شیټونه ډېر ویل نو شیټونه هم نه ورته نه شیټ 1 کې ده. دا به اوکې کوي. دا چې اوکې کړو اوس راول لازم د خپل د کسټمر نمونه اشیاء اضافه کوم. نو راځم اډرس بلاک ده. الف کسټمر ټول موږ ته دلته راځي. که چېرته دلته ګوره دا رقم د میچینګ صحیح نه کوي، دا اوس د اکسل هغه ده او دا د موږ د ورډ ده. خو دا رقم ته کښې نه بیان چې کوم میچ فایل ته ورځه ځکه هلته تلیفون نمبر یې نور شیان هم پکې دي که نه. ګوره دلته د ویز لاست نیم ده، فرست نیم دا شیان پکې دي، کسټمر نیم هم پکې اضافه کړه. همدا رقم سفکس ګوره د اډرس بلاک هم پکې اضافه کړه، فون نمبر هم پکې ډېر کړه راته، اډرس ون خوسته او دا رقم د پین کوډ هم پکې ډېر کړه. دا چې زه اوکې کړم ګوره اوس دا رقم ټول هغه تلیفون نمبر هر څه پکې اضافه شو. دا زه اوکې کوم. ګوره اډرس بلاک راغی. اوس زه غواړم چې دغه د روزې میاشت ده، دغه روزه نه د اختر ده یا مثال کرسمس ده، زه خپل کسټمر ته مثال اوتو لیږم، تلویزیون لیږم، هر شی لیږم. دغه لپاره به نو چې کوو دا به اول پاک اوس راځو. اوس به داسې کله پاک کړو. اوس راځو رولز ته. رولز کې نن د دې اول آپشن چې دی کې آسک، موږ نه پوښتنه وکړه. هر ځل چې موږ د خط لیکو مثال پرنټ کوي ایمیل کوي موږ نه پوښتنه کوي چې دغه نومونه ته چینج کوي که نه یې چینج. زه اوس ته کلیک کوم. راځم چېرته دلته بک مارک رول ورته ټاکم. دلته څه شی ده؟ فیسټیول. پروم کې چې راسي هر وخت چې زه انټر کوم ماته شی ولیکل سي ورته وایم انټر فیسټیول نیم او آسک ونس، یعنې یو ځل مانه پوښتنه وکړه. که چېرته مثال 50 نومونه یې هم مانه یو ځل پوښتنه وکړه، که 100 نومونه که کسټمر دې موږ هغې نه هم مانه یو ځل پوښتنه وکړه او نور خپله کار وکړه. دا اوس لپاره چې لیکم دا کومه په لرې کومه. بیا راځم د انګورو ته. دې ته هم دغه میوې دا کوم شی موږ چې لیږو دغې لپاره هم یو رول ورته ټاکو. مثال مالته فروټ ده، فروټ په نوم کې چې راته ولیکل سي انټر فروټ نیم او دې کې هم مانه یو ځل پوښتنه وکړه. نو څومره کسټمر یې ټولو ته ټول باندې کلیک کړه. دا هم اوس لپاره چې نه لیکم. او روزي میاشت مخکې کوم هلته پاکه کړله. دلته به ودرېږي. له کیبورډ څخه بلته راسو کیبورډ ده چې تاسو کار دلته چې کنټرول پلس F9 پورانه ده کنټرول پلس F9 د ګوره دا هغه راغی ریکټ. دې منځ کې به چې ولیکئ هماغه رول کوم چې بک مارک کې موږ رول ورکړو هغه اوس اپلای کوو. ورته ولیکم فیسټیول. هغه سپیلنګ د اودي سپیلنګ ډېر هغه شي که چې د سپیلنګ کې توپیر راسي بیا دلته هغه کار نه کوي. اوس راځم دلته دغه رمضان هم دا هم دې باندې هم هماغه رول چې ده دلته اپلای کوم. چې شی و هغه کنټرول پلس F9 دې چې کلیک کړو د براکټ بیا موږ ته راځي. بیا دلته هم لیکم فیسټیول.
دم چې ولیکو اوس راځم هغه دغه میوې مثال تلیفون هر شی تاسو کسټمر ته لیږئ دلته په دې باندې هم زه یو رول ورته اپلای کوم کوم چې مخکې بک مارک ورکړه نور هماغه چې دلته موږ راولو بیا بل ته راسئ کنټرول پلس F9 نو چې کلیک کوئ دې ته هم رول راغی مثلا چې ورته لیکم فروټ ها اوس چې کله دا ورسو دلته راځو فینش ان مرج دې باندې مثال ورته ما او زه وروسته د مثال پرنټ کوم یا سینډ کوم اوس لپاره ما داسې هغه یې وښیه ګوره کله چې ما کلیک آل کرنټ یا هغه څو کسانو ته دغه ټولو ته په دا مې اوکې کړو اوس ما نه پوښتنه کوي ګوره انټر ګوره هر وخت چې داسې پرنټ کوو یا لیږي داسې ګوره موږ نه پوښتنه کوي چې ده انټر فیسټیول نیم څه شی ده ورته ما اختر ده امې اوکې کړو اوس له دې فروټ پوښتنه کوي مثلا ورته ما ګریپس انګور لیکم دې ځای دې خلکو ته او دا به چې کې اوکې کوي کله چې دا اوکې کوي دلته اوس ګوره دا چې څو ګوره دا وګوره ټول دا رقم ته راځي ګوره څومره کسان یې ګوره ولی احمد د عید د ګوره اختر دا رقم نور کسانو ته مثال نور کتل غواړي مثلا ښکته راځئ دا وخت تاسو ځان سره پرنټ کولی شئ سیف کولی شئ دغه کسانو ته مثلا د هماغه میوې او سره د خط دا ټول یو ځای مثلا کس ته لیږئ نو دا په دې طریقې سره تاسو کولی شئ چې خپل دغه فایلونه شیان چې ډېر زیات کسانو ته په یو ګوره مثلا 10 کسان او 10 کسان د ګوره په ما یو وخت هغه اوسو دا چې بل تاسو بیا کلیک کوئ مثلا نو متن کې چینجز نه راځي بیا دغه مراسمو کې څه چینجز راځي بس په طریقې تاسو کولی شئ مثلا څلور څومره کسان تاسو دا ورولېږئ په لوی الله پاک مو سپارمه بیا به راتلونکي درس کې له خیره سره به په میلینګ کې مونږ تاسو رول کې بیا فل ان له خیره سره تکرار کړو ښه وخت ولرئ